څه د نوکو په ساروږ دي قدمونه او خاص زمونږ په دا زلوږ دي قدمونه چرته لاړې خوشحال خانه بادشاه خانه او پښتانه دي په پښتوږ دي قدمونه الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمنو زه رقیم جان نن ځل بیا تاسو درون خدمت کې حاضر یم. عزتمنو نن راغلی یم عمران دیوانه ته یو ځل بیا تاسو په فرمایش باندې عمران دیوانه سره به خبرې کوو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رقیم جان به تاسو ټول ټیم کارکوونکو ته سلام زړه کوم وړاندې کوم. ډېره مننه. عمران دیوانه صاحب څه به ورته ډالۍ کړي مینهوالو ته؟ ایمو ته تعارف خوا سره بې حده زیات شوی دی خو مینهوالو ته هم دی تو هر څه پاته لګېدلي دي خو بهتره به دا وي چې د غزل باندې شروع ورته وکړو چې د مینهوال سره تنګ نه شي. صحیح دی؟ صحیح دی صحیح دی. څه به ورته وړاندې کړي؟ زه به پیله داسې څو شعرونه وړاندې کړم بیا به یو غزل تاسو په اجازه ما ته ځان مخه مکاره زه دې ښه پېژنم او د اوسنۍ زمانې یاره زه دې ښه پېژنم. امید مې نه دی چې له تا نه خوشحالي ووینم امید مې نه دی چې له تا نه خوشحالي ووینم او خپله تندي خوارو زاره زه دې ښه پېژنم. څه د نوکو په ساروږ دي قدمونه او خاص زمونږ په دا زلوږ دي قدمونه چرته لاړې خوشحال خانه بادشاه خانه او پښتانه دي په پښتوږ دي قدمونه پخوا جونې وې د خلکو به عزت کړو د نن جونې په ساړوږ دي قدمونه شعر دې وې ستا خوږې خوږې خبرې اوس مې زړه پورې انخلي و لیونی دې کړم جانانه چې راګورې غلي غلي ستا خبرې مزاناکي ستا خبرې مزاناکي ستا لفظونه ښکلي ښکلي او مړه اوس هم را په خوله شه نه ستلې نه راغلي. غزل دې دومره ښکلی دا سړی راته لیدی شي او خاص په ګوته کې غمی راته لیدی شي کشمالو په سپینه واوره وړي راوړي باد وکړه په مخ یې تور پیکی راته لیدی شي چې ستا د مخ تصویر مې زړه ته پرېوت اوس ځان ټول لالی لالی راته لیدی شي او ما له هم راځي د ستا غوندې چلونه خو د مینې سپکوی راته لیدی شي. وسلام.